بسم الله الرحمن الرحیم. زه ولی جان رحیمی د دغه ادارې خادم. د سکرین باندې تاسو ګورئ ټول زموږ د KPK او د پښتنو د سیمې جید مشایخ علما تشریف توریه کړې ده. میر صاحب راغلی دی، عبدالرؤف شاکر صاحب دامت برکاتهم، صاحبزاده پیر مفتی ګوهر شاه صاحب دامت برکاتهم، او حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودي صاحب دامت برکاتهم. ټول موږ لپاره قابل فخر دی، قابل تعریف دی. الله دې د خدمتونو قبول کړي. ما د دوی د دعوت ورته کړو، زما د غریب دعوت یې قبول کړو. زه د زړه د کومې د دې شکریا ادا کوم. الله دوی ته جزای خیر نصیب کړي او په دغه غریب خانه ورته پراتو باندې خوش آمدید او هرکلی ویم. او میر صاحب ته خاص کوم چې دوی یو خبرو کوي. پیر صاحب مبارک او خبرو کوي. یا الله کامیابی د ټولو نصیب کړي. امين. دا زموږ ورونه دي، دا زموږ دعا کوي چې الله پاک خیر او برکت ته بعضو اشیاء کې واچوي. امين. او بعضې اشیاء داسې چې د دې تذکره هم داسې را نه شي نو ښه ده. او بعضې اشیاء چې تذکره را نه شي نو ښه. دعا کوي چې الله تعالی دا اداره د خیر او برکت ولري. الله تعالی چې چا دا مجلس منعقد کړی دی، زموږ په منځ کې د علمي اختلاف یا زموږ او د دوی خپله خبره ده. علمي اختلاف نه به هېڅ اختلاف زموږ په منځ کې نشته. کشرانو ته زموږ دا وینا ده چې قطعا به د مشرانو په کار کې چا نه ساتي، او د مشرانو په کار کې چې څوک کار ساتي هسې ځان خرابوي. دا زموږ ورونه دي او الله پاک دې تاسو خوشحاله کړي. شرونه په څومره الله تعالی په امان کړي. موږ د دوی ډېره شکریا ادا کوو. دا زموږ ټول علما ورونه دي او الحمدلله دا اختلافات هېڅ اختلافات نه دي. موږ بار خلکو ته وایو دا زموږ اختلافات نه دي. د لویو مجتهدینو حضرات په منځ کې په بعضې خبرو به اختلافات وو، هغه به تر قیامته دا جاري وي. خو بیا هم موږ د رحیمي صاحب ولی جان مولانا صاحب د هغه شکریا ادا کوو، د قاسي اسلم صاحب شکریا ادا کوو چې دلته زموږ مفتی ندیم صاحب محمودي صاحب او پیر صاحبزاده صاحب هغې راوستل. او انشاءالله دا زموږ ورونه دي او دوی به خپلو کې هم د کارونه څنګه چې پیر صاحب وویل چې دا ماشوم مشران چې دي هغې له دا نه دي مناسب چې یاره هغې خامخا مطلب دا چې د مشرانو په کار کې کار ولري. که دوی هر څه ووایي یو بل بس یا نور مشران، نو کشرانو لاړل دا په کار نه دي چې هغې مطلب دا یې لکه هغې باندې خبرې وکړي او مداخلت پکې وکړي. واخر دعوانا الحمدلله. د دې مجلس وساطت سره ټول ملګرو ته دا پیغام ورکول کېږي زموږ ټول مشران یو دي، په یو صف کې ولاړ دي. لہذا ټولو کتونکو ته، سامعینو، ناظرینو حضراتو ته درخواست کې ګیرې ورته نیسو. تاسو د اختلافات ختم کړي. الله ستاسو د ټولو قدر وکړي. ډېره مفتي صاحب به یو مفتي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. څومره مسلمانان دي، زه هغه ټولو ته درخواست کوم چې د اهل حقو د اتحاد او اتفاق دپاره هغه دعاګانې کوي. او څومره چې زموږ سره تعلق لرونکي ملګري دي هغوی ته موږ وایو چې د بد رد نه، د کنځلو نه، د دې څیزونو نه ځان وساتي. او هغه عناصر چې زموږ په منځ کې اختلافات جوړوي، د مشکلات جوړوي، هغوی ته م وایو چې د دغه څیزونو نه قلار شئ، پرېږدئ چې اهل حقو په منځ کې اتفاق راشي. دغه اختلاف چې تاسو جوړوئ د دې نقصان تاسو ته هم څه فایده نشته دی او اهل حقو ته هم څه فایده نشته. نو الله تعالی دې هغه عناصر ناکام کړي چې څوک دلته هغه د اختلافاتو، د جګړو، د لانجو جوړولو کوشش کوي.